راشه مکه وله چا سره جفا، لږ ژوندون دی ضایع کیږي بې وفا. په دنیا کې هیڅوک نه دي پاتې شوي، واړه تلوني دي که نن دي که سبا. دا یاران چې نن وتا ته جلوه کا، په دوه ورځې پس په واړه شي فنا. که دیدن دی د چا خوښ وي ورته ګوره، چې فنا شي بیا به کله شي پیدا. د خزان پاڼې چې بیلې شي له خاخه، په حکمت به یې پیوند نه که حکما. که تمام جهان په خپله ګېډه وخوري، یاد به نشي په درود او په دوا. که یو څاڅکي اوبه تږي لره ورکړي، د دوزخ او ستا ترمنځ به شي دریا. که یو ځله سر د خدای د پاره ټیټ کړي، په قیامت به سر بلند شي له هر چا. آشنایان که څوک پوهیږي نن یې وخت دی، چې زاریږي یو اشنا تر بل اشنا. د جاهل تر همدمۍ به بهتر وي، کله چا سره همدم وي ازدها. چې خادي یو زمان وي غم تر تله، دغه هسې چارې نه کاندي دانا. د سړي په خاطر هر څه ګرځي، هسې نه چې واړه وګڼي روا. خدای دې نه کاندي خطا د چا د لاسه، څه نسبت دی د خطا او د عطا. هسې نه چې سړي واړه سره سم دي، څوک اعلی دي څوک اوسط دي څوک ادنا. زه رحمان له چا شکوه شکایت نه کړم، نشته بل دوست او دښمن زما بیتا.